ستا ښایسته خړې خاورې د خیبر ستا ښایسته خړې خاورې د خیبر نه رسیږي شنه باغونه لر و بر او ستا د مینې کشش دومره زورور دی چې خپل کړی زاهد دا شنغر. دا محترم محمد زاهد سے په باره کې الوداعي پروګرامو دا ریټایر شو د مردان سره تعلق 1989 کې راغلی او اوس په 2024 کې ریټایر شو. ټول 35 سال سرویس دلته په ضلع خیبر کې تیر کړو او دومره پنکچوال چې سبای 7 بجې به را رسیدو او واپس به مردان لتلو بیا به سحر واپس ټول نمخ کې سبلې نمخ کې را رسیدو. خبره به داسې وکړم چې وایي که دومره صفتونه پکې وي بیا نه خرڅوم که چې د دومره شي نه زه ځان کې نه وینم خو دا ستاسو حسن نظر دی ستاسو مینه ده ستاسو اخلاص دی چې دا ستاسو چې څه ووي یقینا چې دا په ځان کې نه وینم. خیبر د زما راتګ 89 کې وشو. علمګودر سکول زما فرست اپوینټمنټ هلته وشو. بیا د هغې نه پس کوهي شریدر بیا هشم آباد بیا دویم جنم کې بیا کوهي شریدر او د هغه ځای نه ریټایرمنټ چې د دې علاقې په خلکو کې څه وو څه به وو. ستا ښایسته خړې خاورې د خیبر ستا ښایسته خړې خاورې د خیبر نه رسیږي شنه باغونه لر و بر او ستا د مینې کشش دومره زورور دی چې خپل کړی زاهد دا شنغر. لکه زه په خپله باندې اکثر دا خبره کومه چې 88 کې زه فارغ شوم مایه مې وشول او د هغې نه بعد 89 کې زما دلته کې سروس شروع شو. نو د دې 88 پورې چې زما دا کوم عمر و کوم وخت و دا د سټوډنټ لایف زما د کالج یا د سکول وخت و د ناپوهۍ وخت و کوم چې د پوهې وخت هغه زما دلته تېر شو د 89 نه تر دې وخته پورې تر نن ورځې پورې. نو اکثر زه دا وایم چې ما په خپل علاقه کې څوک نه پېژني او الحمدلله نه زه څوک پېژنم او دلته چې دي ما نه اکثر خلک پوښتنه وکړي ما ته وایي ته کوم ځای نه زه ورته وایم زه د مردان یم. ما دوی چې مردان کې هغه پلانکې استاد یا هغه پلان ټیچینګ سره متعلق استاد تپوس کوي زه ورته وایم یار داسې وکړه که نه په خیبر کې رانه پوښتنه یا په خیبر کې زما پوښتنه زه خو دلته کې زه هغه استادان پېژنم چې کوم د خیبر نه تللي استادان دوه درې څلور هغوی سره زما تعارف هغوی زه پېژنم. نو د پوهې وخت چې کوم په کوم وخت کې چې پېژندګلو کېږي او تعارف کېږي او زده کړه کېږي نو هغه دلته تېر شو. ځکه دا ووایم چې یاره خلک وایي دا زما دویم کور دی نو زه به دا ووایم چې دا زما ډومبی کور دی ځکه چې زما هغه وخت چې کوم دی چې کوم وخت کې د پہچان او د تعارف او د انټروډکشن او د پېژندګلو وخت کې هغه دلته تېر شو. نو ځکه اوس وایم چې یاره زما دویم کور دی نو غلطه وایي دا ډومبی کور او انشاءالله دا تعلق برقراري دا به ساتو او په دې پروګرام ارینج کولو باندې په دې ترتیب کولو باندې زه د ضلعي نظم تنظیمي اساتذه د هغوی شکریه ادا کوم. ډېره مننه. لارې کوڅې ته د پرېږدم خو ما به نه هېروئ ستاسو د کلي کډه وړم خو ما به نه هېروئ او الله دې د غمه تاسو لرې ساتي الله دې د غمه تاسو لرې ساتي په خوشحالۍ به مرازم خو ما به نه هېروئ. ستاسو اخلاص دا ستاسو مینه او راکړی عزت ستاسو اخلاص دا ستاسو مینه او راکړی عزت ټول څه د ځانه سره وړم خو ما به نه هېروئ او زاهد د زړه خبرې ټولې وکړې نور څه په زړه کې نه لرم خو ما به نه هېروئ. انشاءالله چې دا تعلق به برقراري دا به ساتو. الرحمن الرحیم. شریف الله یم صدر تنظیمي اساتذه ضلع خیبر. دا محترم محمد زاهد سے په باره کې الوداعي پروګرامو دا ریټایر شو د مردان سره تعلق 1989 کې راغلی او اوس په 2024 کې ریټایر شو. ټول 35 سال سرویس دلته په ضلع خیبر کې تیر کړو او دومره پنکچوال چې سبای 7 بجې به را رسیدو او واپس به مردان لتلو بیا به سحر واپس ټول نمخ کې سبلې نمخ کې را رسیدو. دا تنظیمي اساتذه تربیت او هغه نتیجه تنظیمي اساتذه چې څومره ملګري کېږي خپل ملګري هغه لپاره خصوصا او نور ملګرو لپاره عموما داسې الوداعي پروګرامات کوي.
تنظیم اساتذه په عمل کې اسلامي نظام تعلیم د لپاره هلې ځلې کوي غواړي چې په عمل کې د نظریه اسلام او نظریه پاکستان تحفظ وشي او د تعلیمي پالیسۍ چې کومې په دغه کې موږ اثر انداز شو خې تعلیمي پالیسۍ جوړ شي او د کومه پریشانۍ چې کوم تعلیمي مسایل دغه حل لپاره استاد د خدمت لپاره طالب علم د سرپرستۍ لپاره او تربیت لپاره موږ د ټولې هلې ځلې موجود دي. جزاک الله ډیره مننه تاسو. چې ډیپټي چې کوم دی په دې انداز سره او په دې طریقې سره کول پکار دي او د خلکو د پاره یو سامپل په ډسټرکټ کې خیبر کې پرې خودو. اوس راغو د ریټایرمنټ چې کوم دی د ریټایرمنټ دا مطلب نه دی چې بس سړی د ریټایرمنټ نه مخکې او د ریټایرمنټ نه پس زندګۍ کې چې کوم دی یو تبدیلی راشي. ریټایرمنټ نه مخکې زندګي داسې چې ډیپټي په مخ په 1 نمبر باندې دوستان خاندان او نور معاملات په 2 نمبر باندې ځینې وخت کې چې کوم دی خپل خوشاله خفګانونه سړی پریدي او هغه ډیپټیا ته حاضر شي ځکه چې د رزق په دې کې تړلی وي او که په ډیپټیا کې غفلت کې نو داسې شوي لکه چې په سړی په خپل رزق کې شګي اچي ملاوټ کوي نو دغه ملاوټ ته چې کوم دی دا ډیپټي نه د رسولي بهر کې په د ریټایرمنټ نه پس اوس دته یو الله تعالی یو دویم لایف سټایل ورکو چې د بوز دوستان په 1 نمبر شي خاندان به په 1 نمبر شي نور کارونه به په 2 نمبر شي که د دې مرګرونه او خاندان نه او د دې خوشحالونه دته مکمل شو خو چرته د دنیا کار بو کی ادروایز چې کم دی د ټول ژوندۍ اوس زمونږ د پاره چې کم دی په د ژوندۍ کې زمونږ استاد ټول د پاره یو لوی چې کوم دی ګیپ پیدا شو او دی به ان شاء الله تعالی زموږ په هر خوشاله کې ان شاء الله تعالی شریف وي او الله تعالی دې سره خفګان نه راولي او د هډ ماسترانو صاحبانو کوم میټینګونه وي مونږ به ټول ان شاء الله تعالی مونږ ټول دل راغلي او زموږ په آفیس کې چې څو موجودو کې ډي او صاحبانو کې ای ډي او صاحبانو دا ټول دلته راغلي او مونږ د دې خبرې اعتراف کوو چې تاسو موږ سره ډېر د پښتو وخت تیر کو تاسو موږ سره ډېر د عزت وخت تیر کو او دا ماته زما په علم کې شته دي چې زاغلته په ډایرکټریټ کې ډیپټي ډایرکټر وم یو موقع داسې وه چې سپیشل سیکرټري ظریف المانی صاحب یقین وکړه چې هغه که ده غوښتې نو هغه په یو انفن کې په مردان کې بې کچې د ایچ ام پوسټونه خالي وو او داسې بوتلې شو خو ده نه غوښته دوی ویل چې نه زه به دا چې کوم زما 60 ساله سروسز دي که هغه 35 سال جوړېږي او که 34 سال تېرېږي دا به زه دې خلکو سره تېروم او د دې خلکو سره وفا کړې ده او ان شاء الله تعالی د دې خورې چې کوم خلک دي هغه به هم دې سره وفا کوي